ټاپک دی سی پی آر. چې کله یو انسان تاسو وینئ چې هغه رالوېدلی دی یا یې اکسیډنټ کړی دی یا د دیوال نه راپرېوتی دی یا په هر څه باندې خوږ شوی دی یا د زړه اټیک ورته شوی دی، خو داسې مریض دی چې د هغه د زړه دا حرکت مکمل بند شوی دی، زړه یې کار نه کوي، مریض په ځمکه باندې پروت دی، تا وکتلو مکمل زړه بند دی، ساه نه اخلي. اوس دغه ټیم د دې مریض لپاره انتهایي ډېر زیات لازمي دی. نو سی پی آر په دغه وخت کې داسې پیشنټ ته موږ کوو، خو دا ډېر لازمي شی دی. پکار دا چې تاسو ټولو ته د سی پی آر معلومات دي، دا فسټ ایډ دی، ځکه چې دا زموږ د ژوند سره تړلې خبرې دي. کله به په کور کې څوک راپرېوځي د دیوال نه، یا به څوک اکسیډنټ کوي، یا به په لاره کې ته داسې څوک بل له مخې له راشي چې پروت وي، یا به د زړه مریض یې एकदम به راپرېوځي چې ته یې وګورې د هغه زړه به بند وي. په دغه وخت کې ناراستي کول نه دي پکار. په دې ټیم کې د مریض لپاره دا معمولي ټیم انتهایي ډېر زیات اهم دی. که په دغه ټیم کې ایکسپرټ کس پیدا شو او خیر تکړه، نو دغه مریض د مرګ د خولې نه راستنولی شي. مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې دی، خو بیا هم دا دی چې او خیر کسي که نه، په هغه ټیم کې دا د مرګ د خولې نه بچ کولی شي. نو په دغه ټیم کې موږ سی پی آر کوو. سی پی آر اوس څه شی دی؟ سی پی آر دا دی دغه شانته کې مریض تا ولیدلو رالی، اول به ته څه کار وکړې؟ اول به ته داسې وکړې چې د هغه به پلس چیک کړې، د زړه حرکت یې شته که نه، که نشته ریسپایریشن هم نشته، ساه هم نه اخلي، بیا څه کول پکار دي؟ ته پوه شوې چې په دې کې اوس فلحال د زړه حرکت نشته. بیا به ته داسې وکړې مریض به دغه شانته کې سخت ځي ته څمدی په پوم یا په داسې پوست نرم شیز باندې نه، ځکه چې دته موږ کله سی پی آر کوو په د باندې کمپریشن زور کوو په دې سینه باندې، نو دا که په پوم یا په سپنج باندې پروت وي که نه، او دا موږ دغه کوو نو ټول کمپریشن هغه زور به لاندې پوم لري، د ده زړه ته به هغه زور نه رسېږي. نو کوشش اولنۍ خبره دا ده چې دا دغه شانته کې سخت ځي داخلول وي، یا ځمکه فرش صحیح ده، یا دغه شانته کې تخته چې په دې باندې دی سملي دغه شانته کې دی به راولي. اوس به داسې وکړي د ده دا سر چې دی که نه، دا مرۍ به ته چیک کړي چې د ده په مرۍ کې خو څه شی نشته، دا خوله چې ده که نه، دا مرۍ دا به بلکل ته ازاده کړي دغه شانته کې، چې دا سر یې څه د ساه اخیستلو لپاره دی بلکل دا ساه یې ازاده وي. صحیح ده. د دې نه علاوه په دغه ټیم کې به تاسو ریسکیو ته کال وکړئ. 11-12 دی که 11-22 دی، 11-22 ته به تاسو فورا کال وکړئ چې دغه شانته کې حادثه راغلي، امبولانس فورا راورسوئ. د دې نه علاوه که 11-22 نه وي، داسې علاقې چې په هغه کې د 11-22 سروس نشته، په هغه کې که ډاکټر دی، نرس دی، پیرامیډیکل سټاف هر څوک چې دي هغوی سره رابطه وکړئ، ګاډی راوغواړئ. خو د دغه ګاډي او د دغه ریسکیو را رسېدلو نه مخکې ته خو هغه ته انتظار نشي کولی، به څه ټیم کې را رسي کېدای شي هغه په لاره باندې لیټ شي. دلته پکار دا دی چې ته د پیشنټ ته فسټ ایډ ورکړي، سی پی آر ورته وکړي. نو د ده سر ته داسې کو یروې به د ده مکمل کلاو کړي، صحیح ده. بیا به دته ته سی پی آر سټارټ کړي. د سی پی آر طریقه دا ده، ډاکټران به را راشي، تا کال کړی دی، صحیح ده. سی پی آر دا ستاسو د 3 منټه ډېر زیات اهم دي، که په دې 3 منټه کې تا د زړه حرکت روان نه کړو په ارټیفیشل طریقه باندې په سی پی آر باندې، نو دې مړي. دا 3 منټه ستاسو څه دي ډېر زیات اهم دي. اوس سی پی آر طریقه دا ده، ته به د خپل یو لاس دا به لاندې کړي، دا ګس لاس، دا ښی لاس چې دا به په دې باندې ته داسې د باندې کړي، او دا به دغه شانته کې بلکل په یو بل کې ورکړي، لاک پرې کړي، صحیح ده. یعنې او بیا د ده ته چې سی پی آر کوو که نه، نو د ده هغه ځای په کوم ځای باندې چې د ده د پوښتۍ ختمېږي، ختمې شوي نه دي، دغه خالي ځای معده ده، دغه نه، په کوم ځای چې د پښتو اخرنی ځای دی، دلته دا سټرنم چې ورته ویلی کېږي، په دې سټرنم باندې به ته دا لاس دته داسې کېږدي او دته به بلکل ښه مضبوط سی پی آر سټارټ کړي. دومره سی پی آر دله به دومره زور ورکړي چې ښکته لاړ شي د ده دا زړه. نو مطلب دا دی چې په ارټیفیشل مصنوعي طریقه باندې موږ د ده دا زړه اوس څه کوو، حرکت ورکوو، روانوو. اوس نشته، بند دی. که دغه وینه نه چلېږي، د ده دماغ ورته نه ځي، دی مري په 3 منټه کې. تاسو ته ما وویل زموږ چې دا ټیم ډېر زیات اهم دی. په دې ټیم کې به موږ د ده دا زړه داسې په دې سی پی آر باندې روانوو. نو په دې زړه باندې به ورله موږ دا لاس دغه شانته کې کېږدو او ښه ټیټ مضبوط سی پی آر به دته سټارټ کړو. دومره سی پی آر په دومره تیزۍ سره تقریبا چې په 1 منټ کې 100 نه والا تر 120 پورې کمپریشن دله تاسو ورکړئ. 100 نه والا خو دا زه په قلاره لګیا یم دته، ښه، ځکه چې دته خو ضرورت نشته، که اوس یې نور زورمه کېدای شي ویې چړمه، خیال هم شته. خو کله چې مریض او واقعي هغه ته د سی پی آر ضرورت بیا به په زړه نه خوږوئ، بیا به ښه مضبوط سی پی آر ورته کوئ، دومره چې 2-3 انچیزه د ده دا ریبس ښکته لاړ شي، ځکه چې زړه ته به موږ دا کمپریشن ورسوو، زړه به یې روانوو. نو په دغه وخت کې به په مریض باندې تاسو زړه نڅېږئ. خیر دی که د پوښتۍ ماته شوه، هېڅ خبره نه ده. بلا شکې کیسز داسې شته دی چې سی پی آر ورته څوک وکړي، پوښتۍ ورله ماتې کړي چې اکسرې وکړي، خو په دغه وخت کې به تاسو د ده خوږ او د ده د پښتو غم نه کوئ. ولې؟ د ده ژوند اهم دی. که ته وایې چې یاره خوږېږي، نو دی خو ستا ته مري. په دغه وخت کې به تاسو د ده د پښتو یا د خوږو خیال نه ساتئ. نو دته به سی پی آر سټارټ کړئ، په دغه طریقه دا لاس به بلکل سټریټ وي، صحیح ده. دا چونکې اوس په اوچته ځای باندې دی،
دا که په ځمکه وي نو دې ته به بیا په ګونټو باندې تکیږي په ګونټو پورته کېنی او دې ته به دغه شان څه کې کمپریشن سٹارټ کې اوس تاسو ته ما ویل څومره زر زر به کې دومره به کې چې تقریبا په یو منټ کې 100 نه والا د 120 پورې کمپریشن دلته ورکې زر زر خیالم شته چې کله 30 کمپریشن تاسو دله ورکړو داغه نه وروسته بیا تاسو څه وکړئ تاسو ته ما وختي خبره وکړه چې د په خوله باندې به کپړه یا رومیل صفا نری شانته کې دا به پکې لري تاسو 30 کمپریشن نه اخوا مثال دا زموږ څخه کپړه رومیل صحیح ده دا نه یم ضرورت نشته خدا خیزه خوله بدله تاسو کولاو ساتي صحیح ده دا بدله په خوله باندې کېږي او دله په موت تو موت بریث دوه ساګانې به ورکړي په خوله کې صحیح ده وایي په دې باندې چې کله 30 کمپریشن تاسو دله ورکړي نو دله به بیا دوه ساګانې په خوله باندې ورکړي داغه نه وروسته به بیا تاسو پی ار 10 پروسس به هغه پورې شروع تر څو پورې چې یا امبولانس نه را رسیدلی او یا په دې کې ژوند نه راغلی د هغه پورې به دا پروسس شروع وي 30 کمپریشن به ورکوي د 30 نه وروسته به د دوه ساګانې ورکوي په دې کې دغه ټیم پر دې را بیدار شو ډېر ښه کړه بیدار نه شو بیا ورته سی پی ار سٹارټ کړي ستانه وکړه بیا ورته دوه ساګانې ورته بیا ورته سی پی ار سٹارټ کړي ان شاء الله په دغه وخت باندې ریکور شي دې ته ویل کېږي سی پی ار دا انتهایی ډېر زیات اهم شی دی تاسو ټول ته دې ضرورت دی که څوک ډاکټر ویو کوي خو دا فرست ایډ دې ته ویل کېږي ابتدایي طبي امداد او دا په هر کور کې کار دی چې لازمي خلکو ته یې 30 کمپریشن بیا دوه بریث بیا 30 کمپریشن دوه بریث خو دې سره تاسو به ریسکیو یا 22 یا امبولانس یا ډاکټر یا نرس یا پیرامډیکل سټاف دا څوک به کار کوي